مې اوس ماته هېڅ پته نشته جوړه کې خو داسې ښکاري لکه چې بس دا مارکېټونه ټول ستا دي خو نوره راته ښکاري چې کړومبې ماکس دې اغوستی دی بدلې نه پوه شولې خلکو دنیا بدله کړه تکه زوړ ماکس ډبې مې راوړې دي زه شکر دی چې په دوه نیمې تا ډبې راواخېسته دا خرچه به م تا پړه لیکلي مزاحیه په بات کرم دا نه خو وې نه ما ته یاد نه وي چې ما چې پوښتنه وي سر به سپین کي بعضې که مسله مسافر یار هېروینه د جینکو صفت بن کې سر اوچت کا دا اوسنی جینکې لم لباس کوینه د دلګانو غټ دلوم چې مې باور په اوسنو پیغلو کوونه خدایه د ښکلو بارانو کې چې په نري څادر کې شپاړسو تړمه ما په غلط سوچ نه ده کړې یا زما غلط سوچ نه و یو خبره ما داسې نه ده کړې خو خلک دې څه خبرې جوړوي نو د دې خو اوس همداره زه نه یم نو د سوات کې چې بله دا غویمه شوې لکه ماشومان پکې مړه دي که نه پوه خبره د پښتو شوه منظور د وزیرستان نه تللی ټول پښتانه راوتلي سیاست پکې نشته دا ولې دا خبره د پښتو ده زه هم تا ته وایم په هغه ریډیو کې تا پښتو وي پوه شولې نو ماسې لږه شانتې مایند کړه او بس لکه یو ساس که څه ورسره ما غوړې خبرې یو ځای کړې او څه تا خبرې کړې وې نو په هغې ورشه ته 800 کامنټ شوي چا هم پکې لکه مطلب ما ته بد نه ویلي او داسې او هغسې یو څه ورڅه نو زه ته خیر داسې چل که ته دغسې د دنیا ښځې لکه ته خو لا بیا هم په کپړو کې ناستې که نه او دا خبره دې کولی هم نه شم خو بیا هم کوم داسې مې ویلې چې خاوندان هم ورسره شته دی په دې امارات کې نو ته لا ډېره ښه او چې نور هم ځان ښه کې که نه نو ستا د ګفټ نه او ستا د دې روزی موزی نه چې کوم دی نو تا خدای نه مړی پوه شولې او چې بغیر روزی پاتې کېږي نو مرداره پې حلاله ده مرداره خوره بیا ډېره ښکلې خبرې مې ته کړو خدای دې خوشحاله ساته صحیح ده او پتلو کې درته وایم چې د چا خوښ وي نو راضي دي چې د چا نه وي خوښ نو ځي دي مینتونه چاته مه کوه ری باره لیونیه مننه صحیح ده زه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ